نړیوال اوس هم د ځینو افغان لوبغاړو څخه ډارېږي. د پښتون ون ټلویزیون ټولو قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، وخت بخیر. ملګرو که چیرې مو تر اوسه زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، زموږ چینل سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د بیل نشان ووهئ تر څو زموږ له هرې نوې ویډیو څخه خبر شئ. د کرک انفو ویبپاڼې چې د نړۍ د کرکټ څخه په زړه پورې خبرونه برابروي، وخت ناوخت د هندوستان لوبغاړو ته مشورې هم ورکوي. دوی هندي لوبغاړو ته ورښيي چې څنګه د نورو لوبډلو له کلیدي لوبغاړو سره ښه لوبه وکړي او څنګه یې ولوبوي. دې ویبپاڼې اوس خپلو لوبغاړو ته لارښوونه کړې چې مجیب الرحمن، محمد نبي ساخیل او راشد خان سره په لوبولو کې څنګه مخته ولاړ شي او دوی درې واړه څنګه ولوبوي. دې ویبپاڼې د راشد خان، محمد نبي او مجیب الرحمن د توپ اچونې په اړه خپلو لوبغاړو ته معلومات ورکړي او لوبغاړي یې متوجه کړي چې توپونه ښه ولوبوي. ویبپاڼې لیکي چې که څه هم راشد خان په نړیوال جام کې چندان نه دی ځلېدلی، خو د نړۍ یو له غوره توپ اچوونکو څخه ده. محمد نبي ساخیل یې ښودلی چې هغه هم د آف سپین توپ اچوونکو له ډلې خورا خطرناک بالر دی او د هغه فلایټ یا پروازي توپ اچونې ته یې اشاره کړې ده. ویبپاڼې لیکلي هندي توپ وهونکی باید د دغو درې سپینران بالرانو په اړه معلومات ترلاسه کړي او باید ښه یې ولوبوي. ویبپاڼې خپلو لوبغاړو ته د محمد نبي ساخیل توپ اچونه داسې تشریح کړې: محمد نبي توپ په ډېر ښه ډول ترسره کوي، توپ یې ډېر ژر لاندې راځي او په توپ اچونه ډېر کنټرول یا واک لري. د هغه توپ ډېر تیز نه وي، خو کله چې پرې شاټ ولګېږي بیا نو تیز او چټک توپ غورځوي چې د لوبغاړي د بولډ کېدو امکانات زیاتوي. ویبپاڼه کاږي نبي توپ په هوا کې پرېږدي او بیا د توپ غورځونې ځای ته په ویشتنځای کې بدلون ورکوي او همدا علت دی چې د نړۍ مشهور توپ وهونکی نهیلي کړي دي. دا خپلو لوبغاړو ته وایي که تاسې د نبي توپ په ښه ډول لوبول غواړئ باید د قدمونو کارونه وکړئ او فوټ ورک مو باید زیات وي. مجیب الرحمن په اړه بیا داسې وایي: ویبپاڼه د مجیب الرحمن نه یوازې دا چې د یو څو مشهور بالرانو څخه ده، بلکې هغه د دې وړتیا لري چې د توپ په خورا اغېزناکه توګه ترسره کړي. هغه درې ډوله کلیدي توپ اچونه کوي: سلایډر توپ چې ښویېږي، آف بریک یا کیروم بال او ګوګلي توپ غورځوي. لومړی دوه توپونه یې ویکټې ته ډېر ننوځي او لوبغاړي باید په بیک فوټ باندې ولوبوي. د ده توپونه له لیګ سټمپ څخه سوینګ کیږي او ځینې بیا آف سټمپ ته ځي. د هغه ګوګلي توپ یو څه سوک او سلو وي. که ویکټ کې سوینګ وي او توپ په ګریپ سره سوینګ شي بیا یې نو توپ اچونه خطرناک او تهدیدونکې ده. ویبپاڼه خپلو لوبغاړو ته وایي که مجیب ښه لوبول غواړئ باید لاس ته یې ډېر وکتل شي او د توپ غورځونې هغه ځای باید په نښه شي. راشد خان په اړه بیا داسې وایي چې راشد خان سږ کال ښه نړیوال جام نه لري او بخت یې سرچپه شوی، خو بیا هم د ښې توپ اچونې تمه ترې کیدای شي. هغه یو قهرمان بالر دی او توپ یې کله کله ډېر بانس اخلي. هغه چټک توپ غورځوي، د نوموړي توپ کله کله سخت تاویږي یا څر خوري نو توپ وهونکی تر فشار لاندې ساتي. ویبپاڼه وایي راشد خان په نړیوال جام کې ځکه ډېر وټکېده چې شاټ توپونه یې ډېر وغورځول. ویبپاڼه خپلو توپ وهونکو ته توصیه کوي چې د راشد خان توپونه په خورا دقت او احتیاط ولوبوي. دا ویبپاڼه په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې افغان لوبډله نن د شنبې ماسپښین 2 بجې له هندوستان سره او ساوثهمپټن سیمه په روز بول لوبغالي کې لوبه لري. دا د نړیوال جام 28مه لوبه ده.